السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قدر من اوریدونکو، الله رب العالمین په دې مبارک آیت کې فرمایي چې هر هغه څوک چې د الله رب العالمین په لاره کې کوشش کوي، جد و جهد کوي، قربانی ورکوي، جهاد کوي، هغه به هیڅکله د بندو دروازو تر شا نه واقع کیږي. فرمای لنهدینهم سبلنا، هرومرو به موږ هغې ته لارې ښیو، خپلې لارې ورته ښیو. که یوه لاره د هغو په مخ کې بندېږي، 10 لارې نورې به د هغوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي. نو ای د الله تعالی د لارې مجاهده، او ای هغه انسانه چې هڅه او کوشش دې دا دی چې د الله تعالی د دین لورې ته خلک را وبلي، د الله تعالی د دین د غلبې په لاره کې کوشش او جد جهد وکړي، هیڅکله مه مایوسه کېږه. الله رب العالمین وعده کړې ده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هغه خلک چې زمونږ په لاره کې مجاهده او کوشش او جهاد کوي، موږ به ارومرو هغوی ته خپلې لارې ښایو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.